قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو لیدونکو نن یو ځل بیا تاسو ته داسې یوه په زړه پورې او حیرانوونکې طریقه یا نسخه ښیم چې په ټول ژوند به مو هم نه وي عملي کړې. خو تر ټولو مخکې که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، اول زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته نوره نوې او تازه ویډیوګانې د موبایل سکرین پر مخ راشي. خوږو لیدونکو راځو خپله نسخه یا طریقه داسې پیلوو. اول تر ټولو مخکې به 4 پلیه هوږه راواخلئ، سپینه به یې کړئ او ښه به یې میده میده کړئ او بیا به یې په یو ګرمو اوبو ګیلاس کې واچوئ او ورسره به 2 قاشوغې اصلي شات هم ګډ کړئ او ښه به یې مکس کړئ او بیا به یې په تش نس وڅښئ. دا طریقه فقط تر 15 ورځو پورې په مسلسل ډول استعمال کړئ چې وقفه پکې را نشي. نو د 15 ورځې وروسته باید د یادې نسخې ګټه په لاندې ډول درته معلومه شي. اول د سترګو دید به مو ډیر روښانه شي. دویم اعصاب به مو ارامه شي. په بدن کې به مو د هر ډول میکروبونو مخه ونیسي. د هډوکو دردونه به مو ورک شي. جنسي قوت به مو زیات کړي. تل به مو ځوان او پیاوړی وساتي. د بدن د عضلاتو درد به مو کم کړي. او هیره مو نه وي چې وروسته پسې د 2 ګیلاسو اوبو څښل هم مه هېروئ. عزتمندو تاسو ته د سالم بدن په هکله تازه او نوي معلومات تر بلې ویډیو مو په اعلی سپارم. تر بیا ښې چارې.